محترم عبدالغني برادر اخوند د اوبو نړیوال څېړنیز کنفرانس کې ګډون وکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د کب میاشتې په شپږمه نېټه د اوبو نړیوال څېړنیز کنفرانس کې چې د لویې جرګې په تالار کې جوړ شوی و ګډون او وینا وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال یاد کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل اوبه د الله تعالی یوازینی بې بدیله نعمت دی او له هغه پرته د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند د هیوادونو اقتصادي وده او پراختیا امکان نه لري. د اسلام مبارک دین د یوې اسلامي ټولنې په توګه موږ ته له اوبو سره د سم چلند په اړه دیني مکلفیت راجع کوي او له بل لوري له نړۍ سره د سیالۍ، اقتصادي ودې او د راتلونکو نسلونو د حقونو خوندي کولو لپاره د اوبو پایښت لرونکی او مسلکي مدیریت ډیر اړین او ستر ملي مکلفیت ګڼل کیږي. محترم ملا صاحب زیاته کړه که څه هم اوبه نوي کیدونکې طبیعي سرچینه ده، خو بیا هم په اوسنۍ نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو، د اوبو ککړتیا کچې لوړېدو، د انسانانو زیاتېدونکو اړتیاوو او له اوبو سره د انسانانو د ناسم چلند له امله په جدي توګه د هغه کمښت حس کیږي او په مسلسله توګه د کمیدو په حال کې دي. د ناورین د هیوادونو پر خپل منځي او نړیوالو سیاسي او اقتصادي اړیکو هم منفي اغیزه کړې ده. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل افغانستان د اوبو پراخې طبیعي سرچینې او زیرمې لري، خو له بدمرغه د هیواد په معاصر تاریخ کې له دغه ستر نعمت سره د بیلابیلو عواملو له امله مسلکي او ملي چلند نه دی شوی. نو په دې اساس زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې او امکاناتو څخه په استفادې د اوبو د غوره مدیریت لپاره اساسي ګامونه واخلو. د محترم ملا صاحب په خبره په همدې موخه د خپل حق له اوبو د ښې استفادې او مدیریت په موخه د افغانستان اسلامي امارت خپل هڅې کوي چې یوه بیلګه یې د قوشتېپې کانال کیندل او د ځینو نورو بندونو تړل او رغول دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په پای کې د اوبو د غوره مدیریت په برخه کې نننی کنفرانس او دلته د پوهنتونونو د استادانو او اوبو برخې متخصصینو له لوري د څېړنیزو مقالو او تجربو شریکول مهم وبلل او هغوی ته یې د لا زیاتو او دقیقو څېړنو ترسره کولو سپارښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د اوبو نړیوال څېړنیز کنفرانس د لوړو زده کړو وزارت او کابل پولي تخنیک پوهنتون له لوري په هیواد کې د اوبو غوره مدیریت تر ځمکې لاندې اوبو سرچینو د تغذیې، د اوبو د سالم استفادې او ککړتیا د مخنیوي په موخه د 3 ورځو لپاره جوړ شوی دی. یاد کنفرانس ته د امارتي ادارو یو شمېر مسؤلین، د بهرنیو معتبرو پوهنتونونو استادان، د نړیوالو سازمانونو استازي او د اوبو مدیریت برخې کورني او نړیوال څېړونکي او متخصصین را بلل شوي چې 115 څېړنیزې مقالې به پکې شریکې شي. خپل ژوند درمانونه نظرانه کړمه تا ته به د خپل ژوند درمانونه نظرانه کړمه